څیرې د نړۍ د مشهورو څیرو پیژندنه او ویاړونه. ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل؟ د دوی د بریا راز په څه کې و؟ څیرې د اتلانو هنداره. سلامونه او ستړي مشئ. درنو اوریدونکو، تاسې له سپوږمۍ راډیو نه څیرې خپرونې ته غوږ یاست. په دې خپرونه کې موږ تل هڅه کوو د داسې اشخاصو پر ژوند درته معلومات راټول کړو چې په ملي او نړیواله کچه شهرت ولري. نن مو درته د ترکي ژبې د نامتو ځوانې لیکوالې الیف شافاک پر ژوند معلومات راغونډ کړي دي، په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. I'm a storyteller. That's what I do in life, telling stories, writing novels. And today I would like to tell you a few stories about the art of storytelling and also some supernatural creatures called the jinni. But before I go there, please allow me to share with you glimpses of my personal story. I will do so with the help of words, of course, but also a geometrical shape, the circle. So throughout my talk, you will come across several circles. I was born in Strasbourg, France, to Turkish parents. Shortly after, my parents got separated and I came to Turkey with my mom. From then on, I was raised as a single child by a single mother. Now, in the early 1970s, in Ankara, that was a bit unusual. Our neighborhood was full of large families where fathers were the heads of households. الیف شافاک هغه ترکی لیکواله ده چې په 1991 کال کې په فرانسه کې نړۍ ته راغلی. هغې لومړنی اثر په 1994 کال کې خپور کړ. شافاک خپلې لوړې زده کړې په نړیوالو اړیکو او تر هغه پورته زده کړې په سیاسي علومو کې کړي دي. ژوند ته زما همکار لنډه کتنه کړې ده. اصلي نوم یې الیف شفاق دی. په 1991 کال کې په فرانسه کې زیږېدلې ده. د نوموړي هنري نوم الیف بیلیګین دی. زیاتره کتابونه یې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې په ډېرو پلورل شوو کتابونو کې راځي. هغې 10 کتابونه چاپ کړي دي چې آثار یې بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي دي. هغې تر اوسه 15 کتابونه چاپ کړي دي چې 10 یې هغه رومانونه دي. د نوموړي د مور نوم آتایمان دی او د دې خپل هنري نوم د هغې له نامه سره د خپل نوم برابرولو په موخه ځان ته غوره کړی دی. الیف یوه کلنه وه چې مور او پلار یې په فرانسه کې سره جلا شول او د له خپلې مور سره استانبول ته راغله او د خپلې انا په کور کې ستره شوه. د انا په کور کې ژوند کول د دې په خبره د دې د تفکر او باورونو په جوړولو کې خورا ډېره مرسته وکړه. نوموړي خپله وایي د انا مذهبي او د مور عصري فکر یې پر ژوند خورا مثبت اغېز وکړ او د دې د شخصیت په لوړولو کې خورا ښه اغېزه درلوده. په ورته وخت کې په استانبول کې د هغې ژوند هم د دې پر فکر ژور اغېز درلود. الیف د خپل ژوند په اړه وایي: This is of my personal story. کله مې چې په فرانسه کې مور او پلار له یو بل نه جلا شول، زما نه یادېږي. مور مې وایي یو کلنه ومه، خو وروسته هغه وخت چې بیرته ترکیې ته راغلو زه د انا کره وم. په استانبول کې اوسېدو. انا مې خورا عقیدتي ښځه وه او مور مې بیا مدرن فکر درلود. د دواړو فکرونو مې پر ژوند خورا ښه اغېز وکړ. زه داسې فکر کوم چې شخصیت مې د هغوی له برکته ښه اغېز وکړ. په کور کې د دوی بحثونه زما لپاره خورا ګټور وو. دوی به تل پر داسې مسایلو بحث کاوه چې زما د عقیدې په جوړولو کې خورا ډېر اهمیت درلود. So I grew up seeing my mother as a divorcee in a patriarchal environment. In fact, I grew up observing لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، استانبول ښار کې د دې ژوند د هغې پر لیکوالۍ هم اغېز کړی دی. د دې په ډېریو اثارو کې د استانبول ښار انځور د لمر غوندې روښانه دی. لامل یې د خپله په استانبول کې د دې ژوند او خوږې خاطرې بولي. نوموړی خپله وایي:
see the future and melted lead into mysterious استانبول shapes. زما لپاره تر ټولو غوره ښار دی. دې ښار کې ژوند کولو ماته مینه را زده کړه. په دې ښار کې هر څه د نورو ځایونو په پرتله خواږه او ښه وو. ماشومتوب مې دې ښار کې له خورا ښو خاطرو سره ملګری و. په داسې حال کې چې پلار مې نه درلود، خو انا مې د ټولو ځای ډکاوه. ماشومتوب د هر چا لپاره تر ټولو غوره وختونه وي، خو زما لپاره بیا هغه وختونه نه هېرېدونکي دي. په تېره بیا د ښوونځي وختونه، کله چې به زه ښوونځي ته تلم، انا به مې یوه زیړه مڼه راکوله او ورسره یو څو لیرې. د هغې مڼې خوند چې ما په ښوونځي کې ترې لومړی خپ وکړ، تر اوسه مې له خولې نه وځي. But the truth is, of all the د الف مور وروسته له څو کلونو ډیپلوماټه شوه او الف هم خپلې نورې زده کړې په عمان او نوې ځوانۍ وختونه یې بیا په امریکا او انګلستان کې تیر کړل. په انګلستان کې ژوند کولو دا دې ته اړه کړه چې هسپانوي د ځان لپاره دویمه ژبه وټاکي او وروسته یې عربي او انګلیسي ژبو کې هم کورسونه واخیستل څو د لیکلو لپاره یې زده کړي. د ډیرو هیوادونو د فرهنګونو، آدابو او رسومو په اړه هم لیکنې کړي دي چې ډیری خلک یې خوښوي. دا لامل د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه او هلته تر یو حده ژوند کول بولي. نوموړي وایي د نړۍ له بیلابیلو فرهنګونو سره د دې بلدتیا د دې سبب شوه چې داسې آثار خلق کړي چې د بیلابیلو خلکو خوښ شي او خوند ترې واخلي. د پټ په نامه د الف شافاک لومړنی رومان په 1998 میلادي کال کې خپور شو چې د هغه کال د غوره کتاب جایزه هم واخیسته. د نوموړي همدې کتاب په ترکیه کې هم د کال د غوره کتاب جایزه وګټله چې د نوموړي شهرت یې خورا ډیر کړ. هغې له دې نه وروسته په 1999 کال کې د ښار آینې په نامه یو بل رومان هم ولیکل او خپور کړ چې د ترکیې سربیره په ایران او عمان کې هم وژباړل شو او په 2000 میلادي کال کې د محرم په نامه یو لیکلي ناول دومره مشهوره کړه چې په ترکیه کې د ټول کال د ډیرو پلورل شوو کتابونو په سر کې ځای ونیو. د هغې یو بل رومان چې په 2002 کال کې چاپ کړ د ترکیې سربیره په عمان، ایران، فرانسه او امریکا کې ژر وژباړل شول او ډیر وپلورل شو. نوموړي وروسته له هغه بندي شو چې په 2006 میلادي کال کې د استانبول حرامي په نامه کتاب چاپ ته لاړ. د هغې د کتاب کې د ترکانو او ارمنیانو اړیکې مطرح شوې وې. د دې دا کتاب د دې لامل شو چې نوموړي تر 4 میاشتې بند تیر کړي. هغه په دې جرم بندي شو چې ویل کېدل نوموړي په دې کتاب کې د ترکانو هویت او غرور ته سپکاوی کړی دی، خو له بند وروسته یې محکمې د بند د دوام لپاره پوره شواهد پوره نه کړل. شافاک واده کړی دی او 2 اولادونه لري. نوموړي په زندان کې و چې لومړنی اولاد یې پر ګېډه و. له بنده د ازادېدو نه وروسته یې لومړنی اولاد دنیا ته راوړ چې له فزیکي اړخه یې خورا کمزوري کړه. د ترکیې لیکوالې په خپل 4م کتاب تور زمري کې د خپل ژوند په اړه هم لیکلي دي. د شافاک د تور زمري په نامه کتاب چې په لومړي ځل په 2010 کال کې چاپ شو، له 4 تر 5 ورځو پورې ټول وپلورل شو. د نوموړي دا کتاب په همدې کال کې 3 ځله چاپ شو او د نوموړي د شاهکار اثر نوم یې خپل کړ. په ترکیه او نورو هیوادونو کې د دې کتاب ډیر پلور نوموړي د نړۍ په کچه مشهوره کړه. دغه یو بل کتاب چې د مینې 40 اصول نومیږي په ایران، ترکیه، عمان او نورو هیوادونو کې هم ډیر چاپ شو. دغه دا کتاب پښتو ته هم ژباړل شوی دی چې په افغانستان کې هم ډیر پیرودونکي لرل. دا کتاب پښتو ته تکړه ژباړن میر احمد یاد ژباړلی دی او اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د هغې دا کتاب په ایران کې د کال په تر ټولو ډیرو پلورل شوو کتابونو کې راغی. د هغو کسانو لپاره چې غواړي د شافاک غوره او بهترین آثار په فارسي ژبه ولولي، په دې نومونه یې پیدا کولی شي. په فارسي ژبه کې د هغې تر ټولو ډیر پلورل شوي کتابونه په دې ډول دي: آینه های شهر، من و استادم، اسکندر، شمس پاره او یو څو نور خو یاد شوي کتابونه په ایران کې د نوموړي شاهکار رومانونه بلل شوي دي. شافاک په دې وروستیو کې د افغانستان سربیره په ایران کې هم ډیر شهرت ترلاسه کړی دی او وروستیو چاپ شوو رومانونو یې په ایران کې خورا ډیر لوستونکي پیدا کړي دي. د شافاک د ملت عشق په نامه کتاب یې په ایران کې په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو ډیر پلورل شوی کتاب و او دی. کولی شو وایي چې
شافاک نه یوازې په ترکیه، ایران او افغانستان کې مینوال لري بلکې په انګلستان او فرانسه کې هم ډیر محبوبیت لري. دا چې دی ولې دومره شهرت خپل کړ دوه لاملونه دي. لومړی دا چې هغه یو کتاب هم د ځانګړي طبقې لپاره نه دی لیکلی بلکې ټول کتابونه یې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو کې بیلابیل قشرونه لولي. دا ځکه چې دا خپله وایي ما هیڅ کتاب هم د دې لپاره نه دی لیکلی چې څوک یې لولي او څه ډول خلک یې باید ولولي، خو هڅه مې دا کړې چې ټولو کتابونو کې مې داسې موارد راواخلم چې د ټولو لپاره مهم وي، ځکه خو یوازې د ادبیاتو او قلم خاوندانو لپاره جالب نه وي. بل لامل دا دی چې بې تکلفه مې لیکلي دي او هیڅ داسې کلمات مې پکې نه دي راوړي چې خلک ورسره ستونزو کې واچوم. په ټولو کتابونو کې مې هڅه کړې چې ساده الفاظ ولیکم او ډېرې ونه پیچم. نوموړي په ټولو کتابونو کې هڅه کړې چې ساده الفاظ وکاروي او ټول اثار یې هغه که تاریخي دي، ټولنیز او هر ډول کتابونه دي، ټول یې د کیسې په ډول لیکلي دي. د هغې د کتابونو د ډیر پلور بل لامل دا دی چې هغې بیلابیل موضوعات په ډیر ښه شکل د خلکو تر لاسونو رسولي دي. شافاک لکه څنګه چې د مختلفو موضوعاتو په لیکلو کې کنجکاوه او زړوره ده، د ټولو هغو موضوعاتو په لیکلو کې هم زړوره ده چې دا غواړي ویلیکي. لیکوالان یې د بندي کېدو لامل هم همدا موضوع یادوي. دوی وایي هغې له ارمنیانو سره د ترکانو ظلم بې له ویرې په خورا ښه شکل لیکلی دي او دا تاریخي روایت هغې په داسې شکل کیسه کړي چې که هر څومره ډیر ولوستل شي هیڅ ستړي کوونکي نه دي. فرانسوی لیکوال راد میریې په اړه وایي کله چې مې د شافاک د بندي کېدو اوازه واورېده پوه شوم چې هغه حتما د خپلې زړورتیا قرباني شوې ده. ماښام و چې ټلویزیون مې روښانه کړ، د الف شافاک د بندي کېدو خبرې سخته خفه کړم. هغه زما له وړاندوینې سره سم په هغه تور بندي شوې وه. د هغې د بندي کېدو لامل دقیقا د هغې هغه کتاب و چې په همدې ورځو کې چاپ شوی و. د استانبول ارمنۍ د کتاب کې هغه ظلمونه لیکل شوي و چې ترکانو له ارمنیانو سره کړي وو. So I quickly ran around and tried all the other doors and windows. هو هغې د نړۍ په کچه د ادبیاتو او د غراز د ډیرو پلورل شوو کتابونو په برخه کې ډیرې معتبرې جایزې ګټلې دي. شافاک اوس په لندن کې اوسیږي او وایي د نړۍ د اوسني وضعیت په اړه اندېښمنه ده. نوموړي په نړۍ کې د روانو بې بندوباریو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او وایي په ټوله نړۍ کې وضعیت په تیره بیا د بیان ازادي، د بشر حقونه او دیموکراسي او داسې نورې ازادۍ په خطر کې دي. دا په دې برخه کې د لیکوالانو پر رول غږیږي. زما په نظر په اوسني وضعیت کې چې ازادي د بشري حقونه او نورې ډېرې ازادي تر ګواښ لاندې دي، لیکوالان باید په دې برخه کې خپل ارزښتناک رول ولوبوي. زما په لیکوالان تر ټولو رسا غږ او اغیزمن رول لري. دوی باید د بیان د ازادۍ په اړه لیکنې وکړي او د خپلو لیکنو له لارې خلکو ته د بیان د ازادۍ او د بشري حقونو په اړه د دې دوو پدیدو ارزښت روښانه کړي. په نړۍ کې ډېری داسې هیوادونه شته چې د بیان ازادي، د بشري حقونه او داسې نور مهم ارزښتونه پکې ډېر تر پښو لاندې کیږي چې لیکوالان یې په ډېری اسانۍ پر وړاندې مبارزه کولی شي. زه په دې اړه د نورو کسانو پر رول نه بلکې یوازې د لیکوالانو پر رول خبرې کوم. لیکوالان په دې برخه کې مهم رول لري او هغه تبلیغ دی. دا د نړۍ ځینو هیوادونو ته اشاره کوي او وایي په ځینو هیوادونو کې چې دیموکراسي پکې نه وي ده او خلک یې له دیموکراسۍ سره نه وي اشنا شوي دي، په هغو هیوادونو کې خلک هیڅکله نه دي غیر سیاسي شوي. دوی ته زما وینا دا ده چې باید په ګډه د بشري حقونو او نورو ټولو ارزښتونو په اړه روښانه تګلاره غوره کړو او د ټولو بدو رواجونو پر وړاندې خپل غږ پورته کړو. موږ پیاوړي یو او کولی شو د ټولو بدو رواجونو، آدابو او رسومو په اړه غږ یو او پیاوړې مبارزه وکړو. زه باوري یم چې د لیکوالانو زور له خدای پرته څوک نه لري. نو که یو ځای شي نو سل په سلو کې به انقلابونه راولي. Finance. For me, EU is about values. The values that I care about and the values that I cannot take for granted. What happened in Turkey, the decline of democracy, the decline of freedom of speech, it can happen in other parts of the world as well. You know, we have seen signs of this in Hungary.
دا وایي که څوک یې ملتیا کوي او کنه خو دا به ورتر غاړې مسؤلیت ته په پوره قوت او زړورتیا دوام ورکوي. نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا څیرې د خدای پامان.